سلامونه وخت مو بخیر ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لومړۍ تمریناتي غونډه د ریاض په کمپ کې ترسره شوه. په دغه تمریناتي کمپ کې د عبدالله المطیري په بلنه لوبغاړو د توپوهنې سپک تمرینونه وکړل تر څو د تمریناتي کمپ لخوا او د لوبغاړو له کار کولو سره ځانونه اشنا کړي. په اروپایي فوټبال کې د لوبغاړو سره د لوبې دننه یو بل ښه وپېژني. دغه تمریناتي غونډه به نن پنجشنبه د زمري د میاشتې له 11 نیټې څخه نوره هم پراخه شي. د روزنیز مهالویش له مخې د هیواد د فوټبال ملي لوبډلې نن سهار په جمنازیوم کې فزیکي تمرینات وکړل او نن ماښام به دویمه تمریناتي ناسته ترسره شي. د کندهار ولایت په تجربي لیسه کې د ټیپ بال کرکټ سیالۍ چې 15 ورځې وړاندې د همدې لیسې د ټولګیو ترمنځ پیل شوې وې د لسمې بي ټولګي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېد. د دغه سیالیو پایلوبه د لسمې بي او 11 جوم ټولګیو لوبډلو ترمنځ وشوه. په پیل کې د 11 جوم لوبډلې توپوهنه وکړه چې په ټاکلو 8 ورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 3 منډې وکړې. په مقابل کې د لسمې بي ټولګي لوبډلې یاد هدف په وروستي اور کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او لوبه یې وګټله. په دغه سیالیو کې د تجربې لیسې له 9 څخه تر 12 ټولګیو لوبډلو برخه لرله. په پای کې د ورزش مسؤلینو له لوري لومړی، دویم او دریم مقام ګټونکو لوبډلو ته کپونه او غوره لوبغاړو ته میډالونه او ډالۍ ورکړل شوې. په کابل کې د بیډمنټون ملي ټاکنیزې سیالۍ چې له 12 ولایتونو څخه پکې 150 لوبغاړو ګډون کړی و له 6 ورځې وروسته پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو د پای په مراسمو کې د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د مالي چارو سرپرست رئیس مولوي محمد الله احساس، د همدې ریاست ورزشي مشاور قاري حیات الله رحماني، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین محمد یونس راشد، په افغانستان کې د ترکیې هیواد د تیکا موسسې رئیس عبدالله کین اردوغان، د اولمپیک ملي کمیټې لومړي معاون باور هوتک، د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست د نشراتو رئیس او ویاند اتل مشوانی او د رسنیو مسؤلینو، ورزشکارانو او د ورزش مینوالو ګډون کړی وو. په پای کې د بیډمنټون فدراسیون رئیس ارشاد الحق صدیقی د یاد فدراسیون په ستونزو او لاسته راوړنو مفصلې خبرې وکړې. د اولمپیک ملي کمیټې او سپورت عمومي ریاست له رهبرۍ د تیکا موسسې او ملي سپورت له مسؤلینو د هر اړخیزو مرستو په پار مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې په راتلونکي کې هم یاد فدراسیون ته بشپړه پاملرنه وکړي. باید یادونه وشي چې د دغه سیالیو په پایله کې له 3 کټګوریو یعنې تنکیو ځوانانو او لویانو څخه 40 لوبغاړي ملي لوبډلې ته وټاکل شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا د افغانستان پر مهال د سهار 9 بجې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنۍ سیالیو د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ډګر ته ښکته شي چې له هغې وروسته به د روانې میاشتې په 3 او 9 نیټه له سریلانکا سره سیالي ولري. تر دې مخکې افغان لوبډلې له سریلانکا سره د 2022 میلادي کال په نومبر کې 2 لوبې وکړې چې یوه مساوي شوې او درېیمه لوبه د باران له امله ونه شوه. له دې وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره د کرکټ سیالۍ ولري. د راپورونو له مخې د اروپا د لیګ د پایلوبې په چوکاټ کې تېره شپه د سویا د فوټبال ټیم وتوانید چې په پینالټۍ ګولونو کې ایټالیا روم ته ماتې ورکړي او د اووم ځل لپاره د دغې سیالۍ ګټونکې شوه. مورینیو د لومړي ځل لپاره د اروپا په فاینل کې ماتې وخوړه او د دوهم پړاو اتل شو. د مډال له مراسمو وروسته مورینیو د خپل سپینو زرو مډال سره د روم د خلکو په لور روان شو او یو ځوان پرستار ته یې خپل مډال ورګزار کړ. د راپورونو له مخې سکای سپورت نن په خپل راپور کې له مانچستر یونایټډ سره د دغه 24 کلن انګلیسي ستوري تړون اعلان کړ. میسیون مونټ چې د توماس تویچل سره د چلسی د چیمپیونز لیګ بریا یو له اصلي ستوري څخه و، د تاد بولی له رسېدو وروسته په ریزرف کې ځای لري او اوس د پلور په لیست کې دی. سکای سپورت لیکي چې میسیون مونټ د مانچستر یونایټډ سره شخصي تړون ته رسېدلی. په تیر فصل کې د چلسی لپاره 15 لوبې کړې او د لوبډلې د ټولو لوبغاړو په څیر یې هم ښه ننداره نه ده کړې.
په تیرو 3 کلونو کې هغه توانېدلی چې د چیلسي 80 اهدافو کې ښکاره شي. هغه د بلوز لپاره په 195 لوبو کې 33 ګولونه او 37 مرستې ثبت کړي دي.